السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. زما عزت منذ الله سبحانه وتعالى فرمای چې اے مسلمانانو، مخکې دا فرمای چې تاسو د دې کفارو سره دوستی مکوئ. وجه دا ده چې کفار هیڅ کله ستاسو نه دوستان کیږي، ځکه چې کفار په خپلو کې یو د بل سره دوستی کوي، نو تاسو د کفارو د دوستۍ نه ځان وساتئ. بیا رب العالمین فرمای چې ومن یتولهم منکم فانه منهم. که ستاسو د ډلې نه اے مسلمانانو یو کس د یهودو او نصاراو او د کفارو سره دوستی وکړله، نو دا به وي ستاسو په ډله کې، خو له دې ونه شمارل کېږي، حکم به د یهود او نصاراو وي. نو زما عزتمندو، په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی د نواقض اسلام نه یو ناقض ذکر کړی، یعنی یو هغه عملی ذکر کړی چې د هغې په وجه باندې انسان له دایره اسلام نه خارجېږي. زما عزتمندو، د هغې عنوان دی مظاهرة المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین. د مشرکینو، د کفارو، د یهود او نصاراو سره مرسته کول، د هغوی سره کومک او مدد کول د مسلمانانو په خلاف باندې، زما عزتمندو، دا هغه لوی جرم دی، دا هغه لوی مصیبت دی چې د دې په وجه باندې انسان له دایره اسلام نه خارجېږي. نو زما عزتمندو، د کفارو سره دوستی کول او د کفارو سره موالات کول د دې نه ځان ساتل پکار دی. بلکې موږ مسلمانانو ته خدا امر شوی چې موږ له کفارو سره بغض او حسد وکړو او د کفارو سره د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره د هغوی نه نفرت وکړو. وجه دا ده چې هغوی زموږ د رب دښمنان دي، وجه دا ده چې هغوی د محمد رسول الله دښمنان دي، وجه دا ده چې هغوی د دین اسلام دښمنان دي، وجه دا ده چې هغوی د قرآن دښمنان دي. نو الغرض د کفارو سره مرسته کول د مسلمانانو په خلاف باندې، د دې په وجه باندې انسان له دایره اسلام نه خارجېږي، لکه څنګه چې په دې آیت کریمه کې په وضاحت سره رب العالمین ذکر کړي چې ومن يتولهم منكم فإنه منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.